سلامونه په خیر راغلاست. د افغانستان د کورنۍ کرکټ ستوری د میساینا کاتالانو د کرکټ ستوری یو ځلانده لوبغاړی خالد تڼیوال چې د لسم پړاو اتصالات جام شپږیزه کرکټ لیګ ایکسبول سیالۍ لومړۍ سیریزه په خپل نوم ثبت کړه او داسې سیریزه چې یقیني خالد ټولو ته په یادګاري وي. سړی مسې په خیر راسې، ډېر ښې شېبې او ډېر ښه مومنټ دي ستا لپاره. مننه. اول خو د الله څخه ډېر شکرګزار یم چې دغسې غټ ایونټ کې خدای پاک دومره عزت راکړو او ګربز او کوچ صاحب ما باندې ډاډه و تر څو زه غټ انینګز وکړم او انشاءالله زه کولی شم. او بالکل دې کې خو شک نشته، خو لومړی برید دی د فضل حق فاروقي پر وړاندې دا دویمه سیالۍ دی چې برید کوي او هغه هیڅ نه معاف کوي. دې کې څه وجه ده، څه دلیل دی؟ بالونه یې دومره درته ښه راځي؟ او بالکل زه خپل کوشش کوم ډاډه ګیم وکړم او دې ته نه ګورم چې دا فضل ده یا بل څوک لګیا ده، ما ته خپل ډاډه بیټینګ کوم. ښه، شپږیزې دې ورباندې ووهلې، څلوریزې دې ورباندې ووهلې، څه درته ونه ویله چې وروره زه سینیره یم؟ بالکل څه درته ونه ویله؟ ویله ډېر خبرې وکړې. ښه، بیا دې سمیع الله شینواري راګیر کړه د افغانستان یو له هغو لوبغاړي چې د بنسټګرو څخه دی، د هغه په وړاندې د شپږیزو په اړه باندې د لوی په اړه څه وایه؟ او بالکل که څه هم هغه ایکسپیرینس لري خو زه پوره سیټ وم او ما صحیح بال لګېدو تر څو بونډرۍ راولم. ښه، او یو څو شېبې نورې هم وي، هغه خو دوستانو به یې وګوري. اوس هغه دا وي چې محمد نبي درته ډالۍ درکړله، بیټ یې درته ډالۍ کړل، لوبډلمشر ګربز درته بیټ ډالۍ کړه، څه یې درته وویله، څه احساس ولته؟ او ډېره مننه ترې کوم، ډېره سپورټ کړم او آینده کې به انشاءالله نور هم دغسې زدېږم. ښه، محمد نبي هلته خبرې درته کولې، بیا په غوږ کې څه درته ویل، څه درته ویل؟ ویل په ګډه به بیټینګ به کوو. او خالد نن کوم انینګز وکړه نو ټولو پلیران ښه خوند ورنه واخیسته، نو ګربز او نبي یو بیټ هم ورکړه چې بېرته یې ورنه وانخلي. زه په دې ډارېږم. نه، اوس هغه خو دغه ریکارډ ثبت څه ونه اخیستل کېدي. ضیا، د افغانستان او د نړۍ کرکټ ته یو ستوری را روان دی. یاره ماشاءالله په دې ټورنمنټ کې اوورال د ټورنمنټ کې او بیا نن چې کوم انینګز وکړو د داسې اګینست داسې بلرانو خلاف، قیس احمد، فاروقي، یمین احمد زین، شرف الدین او دومره سخت سچویشن کې چې کوم رقم کرکټ وکړو، کوم رقم انینګز وکړو، نو دا یو د افغانستان کرکټ لپاره یو ډېر بهترین میسیج ده. یو د شپږیزې لپاره شپږیز یو یعنی دا ډېر ښه مثال دی چې د خالد غوندې یو پلیر راشي، یعنی وفي غوندې داسې نو ینګ سټار راشي. نو ماشاءالله چې کوم انینګز وکړو ډېر زبردست انینګز، او که سینیر و که جونیور که کراوډ که هر چا دا انینګز لیدلی انشاءالله چې مطمئن یم خوند به یې اخیستی. اخیستی د افغانستان د کورنۍ کرکټ په زینو باندې راختلی لوبغاړی، انټر کلب یا د کلبونو په کچه سیالۍ، دویمه درجه سیالۍ د وزیر اکبر خان، لومړۍ درجه سیالۍ دغسې 3D درې ورځنۍ سیالۍ د میرویس نیکه جام وا خان او دغه دې تر شپږیزې خالد راورسېد. خالد څه ویل لري د مینوالو ته په دغسې یو ولایت کې چې ډېر یو د لوی ویاړ احساس لري؟ او بالکل که څه زما هم ورور هم راغلی و، کلیوال مې و، نو هغې نه هم ډېره مننه کوم او الله دې څخه ډېر شکرګزاره یم چې دغسې میچ کې مې ما خپله سیریز هم ووهله او دوی هم خوند ترې واخیستو. ډېره زیاته مننه، په خیر اوسئ. مننه، خیر. مننه.